بسم الله الرحمن الرحیم. زه د بیټک ټي وي ډیر زیات مشکور یم چې د دې الیکشن حوالې سره هغوی ګرځي او دغه شان د عوامو رای معلوموي. زه د دې ډیر زیات مشکور یم چې دلته رالل او زموږ نه رای اخلي. د الیکشن حوالې سره زما ټولو کینډیډیټسو ته دا خواست دی چې د هغوی کوم ووټرز دي یا د هغوی کوم حمایت یافته خلک دي چې ښه په پرامن انداز سره په دې الیکشن کې حصه واخلي او خپل قومي فریضه ترسره کړي او هېڅ چا سره چې کوم دی په دې کې شور ځوږ یا نور داسې نفرت انګیز خبرو نه ډډه وکړي. نو زما دغه یو میسج دی د ټولو عوامو دپاره، که هغه زموږ د پارټۍ سره تعلق ساتي او که د نورو پارټو سره تعلق ساتي، چې خپل ورورولي چې کوم دی هغه مقدمه وساتي. دا الیکشن وزیر راځي خو چې په دې باندې موږ یو بل سره دشمنۍ ترفګنۍ پیدا نه کړو او د الیکشن چې څه ضوابط دي په هغې باندې وچلیږو او د چا چې چا سره اړی وي هغه له دې ووټ ورکړي او نور چې کوم دی د نفرتونو او د بغضونو خورولو کوشش ته نه کوي. او ان کیس که داسې سچویشن پیدا کیږي نو چې کوم د پارټۍ عهدهداران دي یا ذمہدار ملګري دي هغوی د خپل ورکران چې کوم دی پابند وساتي چې د داسې قسمه له خبرو نه ډډه وکړي. بس زما دغه یو میسج دی. نور چې کوم دی د الیکشن مهم روان دی، زمونږ خپل یو پینل دی، ملګري ولاړ دي، انشاءالله زمونږ ملګري په ریس کې شامل دي او کامیابی به انشاءالله تعالی ترلاسه کوو. په 19 تاریخ باندې و خپلو ووټرانو ته چې کوم دی نو دا بشارت او زیری ورکوو د ګټې په صورت کې انشاءالله. تیر ځل عوامو چې کوم دی د پی ټي آی په حق کې خپله رای استعمال کړې وه نو تاسو وکتل چې هغوی د دې ملک څه حشر وکړو. هغوی چې کومې وعدې کړې وي هغوی کې یو وعده چې کوم دی نو هغه سرته نه ده رسولې. نو انشاءالله تعالی دې پیرې ته چې کوم زمینی حقایق دي او مونږ ګورو، د خلکو دا جذبه او ولوله ګورو چې د هغوی خلاف به څومره ووټ ځي او کاسټ کېږي به. نو دا د هغوی د غلطو هغوی چې کومې غلطې تجربې په دې ملک باندې وکړلې، خاص کر د مهنګایۍ په صورت کې چې کوم دی نو عوامو ته ډېر لوی نقصان ورسېده او چې کومې وعدې کړې وې په هغې کې یو وعده هم تر اوسه پورې ترسره کړې نه ده او هغوی په ټینیور کې تقریبا 1.5 کال پاتې دی. نو زما خیال نه دی چې یو سړی په 3.5 کالو کې څه کارکردګي شو نه کړي نو هغه به په آخري کال 1.5 کې څه کارکردګي شو کړي. نو د عوامو چې کومه جذبه ده هغه د لیدو ده. انشاءالله تعالی ټولې پارټۍ چې کوم دی نو په بھرپور انداز سره خپلې تیاری کړي دي او په میدان ته خپل کینډیډیټس راویشتي دي او انشاءالله تعالی چې پی ټي آی له به ټف ټایم ورکوي او هغوی به په دې ټوله صوبه کې په کوم 19 ضلعو کې چې الیکشن کیږي نو په دې کې به هغوی ته آینه ښیي چې ستاسو دا ډایرکشن چې کوم دی، ستاسو سمت چې کوم دی نو هغه درست نه دی او عوامو ستاسو نه مخ اړولی دی.